شه بسم الله الرحمن الرحیم مایکروسافټ ورډ دغه نه وروسته ټیبل جدول ته وایي سیده دې په واسطه تاسو کولی سئ البته مختلف جدولونه هم جوړ کړئ لکه حاضري وي د کارمندانو دپاره ورځنی کارونه چې دوی کوي سیده تقسیم بندي مثلا تقسیم اوقات او داسې نور څخه هم کولی سئ استفاده وکړئ یا هم تذکره جوړوئ یا هم اطلاعنامه وي سیده د ټول څخه کولی سئ د ټیبل څخه استفاده وکړو اول راځو ټیبل د اټو ټیبل یعنی تاسو د اتومات په ډول سره دا هم دې ته موږ را وایو را سیده را یعنی ردیف قطار سطر او دې ته کالم یعنی ستون پایه سیده او هر یوه ته سیل وایو ښه په دې شکل هم تاسو کولی سئ دا هم روز او دا هم کالمز سیده په دې شکل هم کولی سئ او د دې شارکټ هم شیفت نیسئ مساوي بیا هم مساوي شیفت نیسئ بیا هم مساوي چې د مثبت علامت راسي او دا هم شارکټ په آخر کې تاسو باید مثبت بیا پریس کوئ ځکه چې کلوزینګ سي سیده او انټر ګورئ د ټپ په واسطه تاسو کولی سئ اضافه هم کوي دا یې شارکټ چې دې څخه دومره استفاده هم نه کېږي او بل راځو که چیرې دې نه اضافه تاسو غواړئ دا خو ډېر محدود دی بل تاسو غواړئ چې شپېته سیل اضافه کړئ شپېته کالم اضافه کړئ بیا څنګه کوئ تاسو راځئ انسرټ ته او دې ځای ټیبل انسرټ ټیبل کولی سئ نمبر اف کالمز مثلا درو دیش او نمبر اف روز شل وي مثلا اوکې صحیح شو دا د دې طریقه وروسته انسرټ ټیبل بل دی فکس کالم ویډ د هر سیل لپاره اندازه ورکوي اوس ګورئ 15 کالم 2 رو او فرض کړئ دا هم 4 رو او د هر سیل اندازه کالم څومره دی نیم انچ دی صحیح دلته موږ داسې نیم انچ ورکړی اوکې ګورئ د هر سیل د هر کالم اندازه نیم انچ دی که چیرې تاسو انسرټ دلته 1 انچ انتخاب کړئ 1 انچ او دلته هم تاسو خپل په خوښه کولی سئ 4 رو او 15 کالمز اوکې دا کالم اندازه څومره راغی 1 انچ راغی فاصله ول دا ځای باقي پاتې شو صحیح ده وروسته اټو فیټ ټو کانټینټ چې بل اټو فیټ ټو کانټینټ د خط په اندازه سره مخکې که چیرې تاسو لیکلی مثلا نیم ګورئ فاصله شته دې ځای کې یا هم لیکئ مثلا پوسټ فاصله شته ولې نه داسې کالمونه هم تاسو کارولی سئ چې مثلا حاضري جوړوئ نه حاضري دپاره یا هم د نور دپاره د نوم مطابق باید د عمر ټیبل موږ ته راسي فرض کړئ دا هم 10 روز او دا هم 10 کالم اوکې ګورئ د خط په اندازه که چیرې تاسو دلته ولیکئ سریال نمبر دې نه اضافه تاسو ټیبل نه درکوي که چیرې لیکئ مثلا نیم دې نه اضافه نه که چیرې تاسو دلته لیکئ چې کمپني ګورئ هر څومره ستاسو خط په حساب اوږدېږي دومره سیل اټو فیټ اټو یعنی په اتومات ډول سره اټو فیټ کان د خط په اندازه سره اتومات سیل غټېږي دې باندې پوه شئ تاسو مشکل څه دی کې ښه وروسته انسرټ ټیبل بل اټو فیټ ټو وینډو کوم ځای ته وایي دغه وینډو په اندازه تاسو سره وي مثلا اته که 3 کلمه هم وي ولې د وینډو سره سیټ کوي دلته ښه 2 رو وي اوکې د وینډو سره راغی نه که چیرې تاسو صفحه دې ځای کې پورټریټ واخلئ لینډسکیپ د وینډو په اندازه سره وروسته دا هم شکل وروسته انسرټ او دا هم ټیبل ریممبر ډایمنشن فار نیو ټیبلز اوس ګورئ همیشه اټو راځي که چیرې دلته زه 1 انچ انتخاب کړم 15 کالم او 2 روز اوکې که چیرې بل ټیبل اخلو دې ځای نه بیا هم مخکني حالت ته به راغلی ګورئ مخکني حالت اټو راغی نه ولې نه زه هم همیشه 1 انچ راسي دلته سیده ریممبر ډایمنشن فار نیو ټیبلز او دې ځای نه هم وکړئ اندازه هم ورکړئ نه 1 انچ اوس به هلته 1 انچ فعال وي اټو نه راځي 1 انچ فعال دی که نه که چیرې غواړئ پته خپل عادي ورته راشئ اټو دلته اټو انتخابوئ او دا هم ریممبر ډایمنشن فار نیو ټیبل دې باندې پوه شئ اوکې په دې شکل وروسته انسرټ ټیبل ښه دا خلاص ډرا ټیبل ډرا تاسو خپل کولی سره اسامي وکړئ که چیرې دلته بیا تاسو ته وروسته هم راځي ډیزاین کې ډرا ټیبل ډرا رسمول او ښه ډرا رسمول
او ټیبل ګورئ تاسو څنګه کولی شئ یو کالم یا هم یو رو دې ځای نه ډیلیټ کړئ فقط انتخاب کړئ بک سپیس وایي خپله اتوماتیک خبرې یا هم ټوله په دې شکل سره بک سپیس انسرټ ټیبل ډرا دې باندې پوه شئ نه اوس به کار کوشه ګورئ پنسل تاسو درکوي تاسو خپل په خوښه کولی شئ ټیبل رسم کړئ هغه که چیرې رسامي وي او که چیرې داسې خاص جدول وي یعنې فرض کړئ غیر منظم نه دی دا نه غیر منظم تاسو خپل په خوښه کولی شئ داسې موضوعات راځي چې باید هغه ټوله په یو جدول کې منظم نه راځي تاسو باید هغه دپاره هر دغه سیل جوړ کړئ یا هم په دې شکل سره دا مشتس وروسته وایي چې څنګه کولی شئ دلته بولډ کو مثلا رنګ یې هم سور شي دې ځای نه کالر زرغون کړئ لکه زرغون کړئ نه شین کړئ ګورئ بیا کولی شئ چې سور کړئ واخلئ دې ځای نه سور کړئ سته سور کړئ نشته نه دا هم لکه یو فرض کړئ شین کړئ خدا شین کړئ دا هم لکه یو کلکین رسامي سو نه یا هم جدول جوړوئ ښه وروسته انسرټ ټیبل او کنورټ ټیکسټ ټیبل ټیکسټ ټیبل یعنې د خط څخه ټیبل ته اړوي فرض کړئ تاسو لیکلی نیم ټاپ فادر یا هم پوسټ ده پوسټ ټاپ سیلري ټاپ اوور ټایم په دې شکل سره تاسو اوس غواړئ مستقیما نه فرض کړئ تاسو مخکې دا جدول دا رقم جوړ کړی دی ول ټیبل کې نه و نه بیا دې ته حاجت نشته تاسو هر یو جلا جلا کاپي کړئ ته پیسټ کړئ مستقیما راسئ ټیبل ته دا به انتخابوئ تاسو کنورټ ټیکسټ ټیبل تاسو نه پوښتنه کوي پوښتنه هم البته تاسو چې هلته ټیب استعمال کړئ یا هم کامه مستقیما خپل راوړئ اوس موږ دلته چې استفاده وکړئ ټاپ خپله هم ټاپ خپل انتخاب سو څو کالم کې راځي څلور کالم کې راځي اوکې کې دې ځای نه اوکې راځي صحیح سو یا هم د ټاپ څخه تاسو استفاده نه کوئ بک سپیس دلته هم کامه ورکړئ بک سپیس کامه بک سپیس کامه د کامې په واسطه دا سره جلا سو هر لغت نه د کامې په واسطه هر لغت جلا سو وروسته راځئ انسرټ ته ټیبل او د ځای نه هم کنورټ ټیکسټ کنورټ تبدیلولو ته وایي او دا هم خپله اتوماتیک انتخاب سو کامه اوکې صحیح سو وروسته که چیرې پاراګراف تاسو لیکلی وي پاراګراف څو پاراګراف دی 3 پاراګراف انتخابوي دې ځای نه هم کنورټ ټیکسټ ټیبل کوم انتخاب سو پاراګراف څو کالم کې راځي یو کالم کې راځي ولې نه 3 کالم کې راځي نه یو کالم کې راځي خو ولې څو رو تاسو درکوي 3 رو اوکې کې دې ځای نه ګورئ دې ته کالم مشتس وایي نه په دې شکل سره څو رو دې زموږ سره 3 رو اوس وي دې باندې وروسته بل اذرز فرض کړئ تاسو د کامه پر ځای خپل په خوښه یو بل شی ورکړئ فرض کړئ دغه علامت تاسو ورکړئ یا هم بل علامت ورکړئ هر علامت تاسو ورکړئ تاسو هم مجبور یاست چې هغه ځای کې بیا دغه علامت ورکوئ صحیح ده دا هم کامه انتخاب کړئ دې ځای نه انسرټ کنورټ ټیکسټ ټیبل اوس ګورئ پاراګراف ول دا زموږ سره پاراګراف نه دی دا فعلا پاراګراف نه دی نه باید مشتس اذرز انتخاب کړو او دې ځای نه هم هغه علامت ورکړو چې هغه ځای کې وي او دا هم څو کالم درکړي تاسو څلور کالم اوکې دې تبدیل شي وروسته انسرټ د کې نور شی نه دی پاتې دا هم مخکې دی ښه وروسته اکسل سپریډشیټ تاسو که چیرې داسې جدول جوړوي چې هغه کې تاسو محاسبه وکړئ په وډ کې نشئ کولی تاسو مجبور یاست چې اکسل څخه استفاده وکړئ نه نو مستقیما راځئ اکسل ته یا هم تاسو یو ریپورټ لیکلی دی دا هم تاسو ریپورټ دی د دې په اړه تاسو یو محاسبوي دغه هم ورسره جدول هم ورسره اضافه کوئ اکسل سپریډشیټ دغه نور فرض کړئ چې نیم دی پوسټ سیلري اوور ټایم ټوټل احمد ډاکټر $540 تنخواه لري وروسته خان انجینیر 900 څو اوور ټایم لري 90 یا هم مثلا بل نفر غفور کوک دیسه دا هم $200 تنخواه $6 هم اضافه کاری اوس ګور دا محاسبه مشتس په وټ کې کولی شو ولې
هغه موږ ته مشکل تمامېږي صحیح ده بیا وروسته موږ تاسو په ټیبل لیاوټ کې وایو هغه اوس ګورئ ټوټل موږ تاسو بس مساوي قوس شروع سم څو سو 1500 دا د ټول تر راغی صحیح شو او وروسته دې کې نور تغیرات هم راوړل دا خو ټول اکسل دی هر سیل دغه جلا اوس ګورئ که چېرې تاسو دلته ولیکئ ټوټل سیلري مساوي قوس شروع څو راغی 1250 بل نفر راځي مثلا نبی ډرایور دی سیده $400 تنخواه $50 یا شپېته معاش اوس د دې خو معلوم نه دی دلته ښه متوجه اوسئ 250 نه که چېرې تاسو ډبل کلیک یا هم دې ځای نه 480 دا هم راغی ول دې سره جمع نه سو ولې دې باندې تاسو ډبل کلیک کوئ ګورئ او دلته هم د علامت تاسو ښکاره کړي دا هم ورسره جمع سي نه او دا هم انټر ګورئ 2210 اتومات خپله منفي کوي صحیح ده یا هم که پیسې اضافه سي جمع کوي دا فرض کړئ 1500 د معاش 800 سو ټول کې تغیرات راځي که نه دلته هم تغیرات راغی 400 کېږي یا 1000 کېږي تغیرات راغی که نه دلته هم راغی ولې اکسل بهترین اکسل از excellent program for calculation and accounting صحیح ده دا هم ګورئ اکسل په وډ کې دا رقم کېږي ولې دا رقم محاسبه نه کېږي دې نه کم کېږي دلته مستقیم کم سي بیا وروسته موږ تاسو کوم ځای کې وایي دا ټیبل لیاوټ او دلته هم فارموله ورسره ستا ټوله جمع منفي اما دومره سهولت چې اکسل لري هغه بیا نه لري وروسته کویک ټیبلز هغه ټیبلز دی چې جوړ سوی دی ښه فرض کړئ جنتري هم څه دی کې کلنډر ښه دا کلنډر رانغی فرض کړئ تاسو د یو پوهنتون تفتیش یاست نه تفتیش زی ټوله پوهنتونو ګرځئ د هغوی دپاره تحقیقات تاسو دغه کوئ اما enrollment in local college 2005 دې کې تاسو تغیرات راوستلی سئ که نه کولی سئ چې ولیکئ جیویس یا هم بل پوهنتون نوم ورته واخلئ سیده سیډر یونیورسټي الامی کالج ماپل اکیډمي پین کالج دا ټول پوهنتونونه نومان دي نه نیو سټوډنټس څومره شاګردان لري ګریجویټډ سټوډنټس څومره شاګردان فارغین لري مثلا په دې کال کې په څوم کال کې 2015 کې چې مخکنی ونه چینج څومره دې کې تغیرات راغلي یا هم داسې فرض کړئ دلته بل عنوان هم ورکولی سي ده خپل نظرات هم ورته لیکلی سي دا ټول جوړ سوي دی بیا دې ته حاجت نشته تاسو فارمټ ورکوئ یا هم بل نوی جوړوي راځئ انسرټ ته او دې نه هم وروسته کویک ټیبلز دا رقم کلنډر جنتري هم تاسو درکوي دې کې هم تاسو کولی سئ د مې پر ځای څه شي ولیکئ جون ولیکئ صحیح ده او داسې وروسته هم تغیر ورکولی سئ وروسته آیټمز هم کولی سئ دې ځای نه واخلئ ټیبلز او دلته هم آیټمز شته که نه ټابیولر لیست فرض کړئ آیټم څومره کتاب ته ضرورت شته یو ته میګزین څوم مجلې ته ضرورت شته فرض کړئ تاسو لیکئ دلته تاسو لوجستیک یاست صحیح ده لوجستیک بازار ته ځئ دا شان رانیسئ نیډي څومره ضرورت شته په آخر کې د دې ټول مجموعه هم کولی سئ دا فقط یو فارمټ دی شکل دی بې له هغه تاسو خپل په خوښه کولی سئ دې ځای نه هم یو ټیبل واخلئ ډیزاین به انشاءالله بل ورځ ته وایو صحیح ده دا هم ټیبل خلاص کوم مشکل شته